لیکن الله ته پته و چې داسې یو امت به راځي چې هغه امت په بې غیرته شي، هغه امت په دلګان شي، هغې به بیا د قرآن حفاظت نشي کولی او دا قرآن به دې ته داسې سپک شي چې په دنیا کې صاحب قرآن چې د چا په سینه کې قرآن دی د دې به هغه سره په دنیا کې نه لګي، بیا به زموږ دشمنانو یهودو کفارو نصرانیانو عیسایانو ته به پته ولګېږي چې د صاحب قرآن دی عزت نشي کولی، چې د کوم انسان په سینه کې قرآن دی، د کوم انسان په سر باندې د محمد رسول الله پټ کې دی، دا هغه خلک دي چې دوی ته کنځلې کوي. زه وایم عالم او حافظ ته کنځلې کول دا قرآن ته کنځلې کول دي، عالم او حافظ ته کنځلې کول دا پیغمبر ته کنځل کول دي. داسې یو امت به راشي چې دا به د پیغمبر وارثانو ته کنځلې کوي، دا به د صاحب قرآن خلقو ته کنځلې کوي، دا به د مصلي والا خلقو ته کنځلې کوي، دا به د منبر والا خلقو ته کنځلې کوي. د دې خلقو په نس باندې به د قرآن قدر ختم شي، د قرآن منزلت به ختم شي، د قرآن عظمت به ختم شي. یهودو ته به پته ولګي چې دا امت دلګان شو، نن د دې قرآن سوځول شم، دې کې ایماني غیرت نشته، دې کې ایماني جذبه نشته. که د دې قرآن زه په ګندګۍ باندې وغورځم، د دې ایمان په غیرت کې نه راځي، د دې قرآن په ناله کې وغورځم، د دې ایمان په غیرت کې نه راځي، د دې قرآن په ګندګۍ بول براز وسوځم، د دې ایمان په غیرت کې نه راځي. دا دلګان امت دی زما محترم، هغې ته پته لګېدلې ده که زه د دې قرآن وسوځم، د دې قرآن وسوځم، نو د دې ایمان دومره قوي نه دی کوم چې د محمد رسول الله د امتیانو ایمان دی. نن به یو سړی ولې زما کتاب سوځي؟ ما خو تورات ته په بدو سترګو نه دي کتلی، زه خو تورات ته هم داسې ګورم لکه قرآن آسماني کتاب دی، زه خو انجیل ته ستا کتاب ته داسې ګورم لکه قرآن آسماني کتاب دی، زه خو زبور ته هم داسې ګورم لکه آسماني کتاب دی. هلکه زه خو چې څومره آسماني کتب دي هغه زما دپاره داسې مقدس و معزز و معظم دي څنګه چې ما دپاره دا قرآن دی. ته څنګه راپاسې چې ته زما قرآن و کتاب سوځې، پته ولګېده چې د دا حکومت حکمرانان بې غیرته دلګان دوزان بې ایمانه شو. نو نن به یو بل سړی راپاسې و د یو حکومت په نګرانۍ کې د یو حکومت په سربراهۍ کې به راځي او ستا کتاب به سوځوي. زما محترم هغې ته پته ولګېده چې حکمرانان هم بې غیرته دي او مولیان هم بې غیرته دي، مولیان هم دوسان دي او حکمرانان هم دوسان دي. زما محترم یا به زما پوره هلکه تا چېرته واورېدل په دې زمانه کې چې اوسه پورې د عیسی علیه السلام په شان کې ګستاخي شوې ده؟ ولې هغه خلک په خپل ایمان او پیغمبر باندې غیرت کول اگر که په باطل دي. زما محترم په خپل پیغمبر باندې غیرت کوي. تا چېرته واورېدل چې د تورات زبور انجیل په موافق چا بې حرمتي او بې عزتي کړې ده؟ تا دا چېرته واورېده؟ نه به دې اورېدلې چې چا تورات زبور انجیل سوځولي، لیکن جا به جا ستا غوږونو ته به دا اواز رسېږي، په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره چلېږي چې جي قرآن وسوځېده، جي د قرآن بې حرمتي وشوه، جي زما د پیغمبر ګستاخي وشوه، جي زما د پیغمبر په شان کې بې حرمتي وشوه. دا به ته ډېر اورې ځکه غیرو ته پته لګېدلې ده. په نن په مخته ځمکه دو عرب مسلمانان په سرزمین کائنات باندې د محمد رسول الله دو عرب امتیان دي، لیکن په دا دو عرب امتیانو کې د یو کمزوري صحابي غوندې ایمان هم نشته. زما محترم هغې ته پته ده چې د 1,24,000 کم وبیش دا صحابه دي، داسې انبیان دي او داسې صحابه هم دي چې دا ټول دو عرب مسلمانان راجمع کړي د دې ایمان د یو صحابي ایمان ته نه رسېږي. زما محترمو ته پته ورنه یو صحابي چې په عمر فاروق باندې یادېږي رضی الله تعالی عنه چې ودرېده او توره د کاش نه راویسته، ایماني غیرت داسې و، ایماني جذبه داسې وه چې ټوله دنیا باندې به حکومت و مملکت کو. دا څه کې زما پیغمبر جمله وفرمایله عمره سنو ستا ایمان داسې ایمان دی، ستا ایمان کې دومره قوت دی، قسم دی چې په کومه لار عمر ځي شیطان هغه لار بدله کړي. زما محترم هغه ایمان و. نن خو موږ تاسو شیطانانو له غاړې ورکوو جي په دنیا کې شیطانان دي ډېر، انساني شکل کې شیطانان دي ډېر. زما محترم نو هغه بل شیطان وایي زما پکې څه کار دی؟ تاسو ته ما شیطانان پرېښي دي. زما محترم نو هغه شیطانانو دومره کار کړی چې د ټول نه غټ موبایل دا د ټول نه غټ شیطان دی. زما موبایل شته په دا دنیا کې، بس شیطان ته ضرورت نشته. شیطان څه لري؟ شیطان پر یو کس وایي جي شیطان دی زه نه منم، زه هم شیطان تا سره جیب کې پروت دی.
یاره بار که د شپې ته پې څه نه ګورې زه تا پېژنم ما ته ستا ایمان معلوم دی ته داسې الله والا نه چې ټوله شپه بیانونه ګورې ته داسې الله والا نه چې ټوله شپه دی په هینډ فري غوږ کې ورکړي او تلاوت به اورې نه په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې دا بربنډې ښځې ګورې ما ته ستا ایمان معلوم دی زه ستا ایمان پېژنم که ستا ایمان قوي و دغه نن به پردو غیرو خلکو ستا د قرآن بې حرمتي وکړه هغې ته پته ده چې دا شیطان مو د جیب کې اچولی دی دا ما غوږونو ته رسولی دی دا ما کورونو ته رسولی دی دا ما مساجدو ته رسولی دی د هغې ته پته ولګېده چې بس ایمان د دې نه لاړه ظاهر کلمه نبی علیه السلام مبارک جمله ویم عجیبه و ناشنا جمله ویم نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما امتیان آخره کې به د سارې به مسلمانان یو چې د ماښامې اوده کېږي کافران به وي د ماښامې به مسلمانان یو چې صبحي راپاسي کافران به وي د ما محترم د هغه امت دی بس د ما محترم زه سار مسلمان یم سار چې د کور راشم مسلمان یم تازه یم ایمان مې لږ جوش کوي خو چې بازار ته راوځم په طلاقونو او قسمونو زما نه ایمان لږ شي کافر کور ته ځمه د شپې جي کور ته د شپې کافر ځمه تاته دا پته ده چې په قسم و په دا طلاقونو باندې باندې کړ ډېر کړ انسان د الله په دغه باندې داسې قسمونو طلاقونه وخوري چې د ده نه ایمان لاړ شي نبي علیه السلام فرمایي راځي خو به مسلمان خو چې شپې له کور ته ځي نو کافر به ویده کېږي خو به مسلمان صبحي چې راپاسې نو کافر به زما محترم الله دې موږ د دې حال نه وساتي ټول څوک سره امین وایي ما خبره د قرآن کوله د قرآن به موږ څه دغه وکړو مړه الله قرآن کې فرمایي دا داسې کتاب دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تاسو ته یو جمله ویم نن زمو ستا په نیز باندې د قرآن عظمت څه دی ستاسو ذهن او ستاسو د ذهن موافق یو خبره کوم پخوا زمانه کې یو بوډۍ ابۍ وه کمزورې شوه زوی یې زلمی شو وایي بچیا تا خو څه زده کړي نه دي دلته هنر دې نه زده کړی تا کې نه کمال شته نه جمال شته و نه مال شته هېڅ نشته نو در به در به ګرځې تا سره څوک مینه نه کوي ځکه ښکلي هم نه یي مال هم در سره نشته و کمال هم در کې نشته یو انسان سره چې محبت کېږي د درې وجونه لمالها ولکمالها ولجمالها یا به ډېر ښکلي نو د خلکو به خوښېږي یا به ورسره مالي نو د خلکو به ورسره مینې ولکمالها او که دا دوه سرونه نو بیا به پکې څه کمالي نو د خلکو به ورسره مینې نو بچیه تا سره تا کې په دا دریو کې یو هم نشته نو دلته تا ته خلک بد ګوري بچیه داسې کار وکړه چې مال جمع کمال نو ستا حسن به په خلکو باندې ظاهر شي خلک به در سره مینه کوي بیا زموږ ستا مینه د مال سره دی زموږ ستا مینه دا د مال سره ده بچی وایي څوک هم مورې بچیه بار من طرف څخه هجرت وکړه هجرت وکړه مال به وګټي او زم کمزور یم زما علاج وکړي په دا عرف کې تاله زما د علاج دپاره څوک پیسې هم نه درکوي زما د علاج دپاره څوک پیسې هم نه درکوي بچي ځان نه ترتیب برابر که بار منځ ته لاړه چې بار منځ ته لاړه هلته په ترقۍ شم یو چوټۍ به یې رالېږلې او ابۍ له به یې رالېږله ابۍ به هغه لیکه پړه خو ابۍ نه وه ابۍ خو څه زده کړي نو بس هغه چیټۍ به وکته ښکلوله را ښکلوله او سترګو پسې به یې نیولې او بیمارېده او یو دراز کې به یې کېښوده حتی تر دې پورې چې دا بوډۍ وفات شو دنیا نه لاړه خلک راغلي چې یاره چا علاج نه کوو ځکه پیسې نه وې وایي هغه دراز یې چې راکولو کړه ویې کتل په سوونو زرګونو مني اډرس په هغې کې پراته د دنیا پیسې رالېږلې وې خو لیکن ابۍ لیکه پړه نه وه په دې نه پوهېده بس صرف د هغه زوی د خط سره محبت و ښکلو به او دراز کې به یې کېښودو لیکن که د دا معنی او مقصد مطلب مراد باندې پوهېده نو د ځان علاج به کړو ورته به پته و چې په دا کې پیسې وي زموږ ستا مثال د هغه ابۍ دی د قرآن په معنا مقصد نه پوهېږم صرف یې ښکلو موتاخ کېږدم ښکلو موتاخ کېږدم که د دې د عظمت د جلال د دې د فایدې او مقصد مراد نو ته خبر شوې قسم دې ټوله دنیا په دا قرآن کې پرته ده خو تا ته پته نشته ټوله دنیا په دا قرآن کې ده لیکن تا ته پته نشته ته د قرآن حفاظت نشي کولی وګوره ستا په کور کې وګوره ستا په کور کې به جي د موبایل حفاظت کېږي که لږ غوندې سکریچ پرې راشي نو جي پلازې ته یې راوړه یاره جي سکریچ پرې راغلی دی ګلاس ورته بدل که ګلاس ورته بدل که لیکن د قرآن وګوره ستا په کور کې د قرآن دا حال دی قسم بالله چې اوس به ستا په کور کې په قرآن باندې ټولې پرتې دي ما محترم خفه کېږې مه زموږ ساده حال او بیا ته به کوم چې دین مسلمان یې اولادان کوم یاره جي دا د مه ستا کلمه یاره جي بس خدای به مې بخي نو الله جي ډېر رحیم ذات الله رحیم دی ما به بخي جي او به دې بخي خدای به دې وبخي الله ډېر رحیم ذات دی خو تا کې هم رحم پکار دی چې ستا زړه کې هم څه رحم پیدا شو نو الله بس رحیم په تا باندې نبي علیه السلام فرمایي ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما چې ستا په زړه کې محبت رحم د دنیا نه دا د دین پیدا شو زما رب به په تا باندې رحم وکړي او که ستا رحم صرف د دنیا او د مال
د ګټلو دپاره زما محترم قسم دی کتابانې الله رحم وکړي داسې ځینې به ټوله دنیا کې ګرځي زما محترم ما